د شرک ابتدا د شرک شروع دا د څه وخت نه شوې ده؟ د شرک ابتدا د حضرت نوح علیه السلام د زمانې نه په داسې طریقه باندې شروع شوې ده چې د نوح علیه السلام په وخت کې د ده په قوم کې 15 تنه نیکان او صالحان بزرگان کسانو چې د دوی نومونه قرآن کریم هم ذکر کړي دي: ود، سواع، یغوث، یعوق، یسر. دا د دوی نومونه د قرآن کریم کې دا ذکر دي. کله چې دوی وفات شول نو خلق د دې په فراق باندې د دوی په مرګ باندې ډیر خفه او ډیر پریشان شول. دی وخت کې شیطان د یو مشر او د یو سپینګری انسان په شکل باندې ورته راغی او خلکو ته ویلي پریشانه کیږئ مه، خفه کیږئ مه، دا څه دومره مشکل کار خو نه ده. تاسې د دې 15 تنو بزرگانو د دې مشرانو مجسمې او شکلونه جوړ کړئ، مجسمو ته ګورئ، نو په عبادت کې به تاسو ته خوند او اطمینان حاصلیږي. هغوی هم همدغه کار وکړه، دغه مجسمې جوړې کړلې او خلک ورته خوشحاله او مطمئنه شول. خلکو به عبادت الله تعالی ته کو، خو دغه مجسمې به هم مخې د ځان سره ایښودلې وي. د وخت له تېرېدلو سره چې کله دغه مشران وفات شول، 2مه پیړۍ یعنی د دوی زامن او د دوی مسیر لوی شول، دا راغټ شول. شیطان علیه اللعنه یو ځل بیا دوی ته د یو مشر، د یو خیرخوا او د یو تجربه کار سپینګیري په شکل باندې راغی. د دې نوې پیړۍ د دې نوې نسل ته دا خبره وکوله چې زه ستاسو د پلرونو او د ستاسو د نیکونو د وخت سړی یم، ستاسو پلرونو او نیکونو به دغه مجسمو ته عبادت کو، دغه به خپل معبودان ګڼل. نوې نسل چونکې په دغه تاریخ باندې ناخبره و، له دې تاریخ نه ناخبره و، نو دوی هم د دغه 15 کسانو مجسمو عبادت هغه شروع کو، معبودان ځان ته ومنل. کله چې طوفان نوح شروع شو نو دغه 15 مجسمې هم د دغه خاورو لاندې شولې، خاورو لاندې ورکې شولې. د طوفان نوح د ختمېدلو نه وروسته بیا شیطان لعین پس شکل باندې پس صورت باندې دغه خاورې راوسپړلې او دغه مجسمې او دا بوتانې ترې راوباستې او خلک یې د دغو مجسمو د دغې بوتانو په عبادت باندې راوستل. نو د شرک ابتدا په دې طریقه باندې سوې ده. اولنۍ ابتدا یې چې سوې ده په دغې طریقه باندې سوې.